بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، الله دې وخت جوړ او روغ به یاست. نن به زموږ تاسو درس اوله درس دی الفابیټس. الفابیټس یعنی په پښتو کې موږ ورته وایو الف ب، یعنی الف ب د انګلیش دا دی A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دا هم څو زموږ الفابیټس دې ته وایي غټ الفابیټس، یعنی په انګلیش کې کیپیټلز. لو اے بی سی ته موږ وایو کیپیټلز، یعنی غټ حروف، غټ الفاظ، کیپیټلز. دوهم دی سمال. سمال یعنی واړو حروف، واړو الفاظ د انګلیش A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دا هم څو زموږ واړو الفاظ، سمالز الفابیټس، کوچني د انګلیش واړو حروف. دې ته موږ وایو سمالز الفابیټس. سمالز یعنی کوچني اے بی سی د انګلیش همدا ده. د دې بعد موږ دا وایو چې د A د چی آواز کوي، B د چی آواز کوي، C د چی آواز کوي، D د چی آواز کوي، E د چی آواز کوي په پښتو کې. نو موږ ورځو دوستانو د خپل درس په لور.